د پاکستان پوځ وایي امریکا د عمران خان په لرې کولو کې لاس نه درلوده. په سلامونه مو هرکلی کوم. د پاکستان پوځ وایي چې امریکا د عمران خان پر لرې کولو کې لاس نه درلوده. د پاکستان پوځ د مخکني صدر اعظم عمران خان هغه ادعاوې رد کړي چې وایي د دې هیواد په پارلمان کې د نه باور راګیري تر شا د متحده ایالاتو لاس و. ښاغلی خان د واک څخه د لرې کېدو وړاندې څو ځله ادعا کړې وه چې د نه باور راګیري د پاکستان په سیاست کې د متحده ایالاتو د لاسوهنې یوه طرحه وه. د دې خبرې د ثبوت لپاره یې ویلي و چې واشنګټن د پاکستان د سفیر لخوا ورته یو ډیپلوماټیک لیک هم ورکړل شوی و. د پاکستان د پوځ ویاند تورن جنرال بابر افتخار پنجشنبې په ورځ وویل چې په خبري کنفرانس کې عمران خان د اطاعت رد کولو ترڅنګ د امنیت شورا هغه اندېښنو ته اشاره وکړه چې ګواکې پکې ویل شوي و چې د ښاغلي خان د لرې کولو لپاره دسیسه جوړه شوې ده. ښاغلي بابر وویل تاسو کولی شئ په ښکاره توګه ووینئ چې آیا د دسیسې کلمه په دې بیانیه کې یاده شوې که نه. زه داسې فکر نه کوم. پاکستان د ملي امنیت شورا د همدې میاشتې پر سر د هیواد په کورنیو چارو کې د بهرنۍ مداخلې د احتمال او په دې نوټ کې د غیر ډیپلوماتیکي ژبې په کارولو اندېښنه ښودلې ده.